د فدا مورې داسې چل دی چې دا زوی دې پوهوه که نه ګوره ټوله ورځ او ټوله شپه اوده پروت دي نو دا خو روژه ده ورته وایې مونځ اودس کوه چې مونځ اودس په روژه کې نه هغه روژه دې ګورې نه قبلېږي زم چې روژه شوې ده که نه نو د ماسخوتن تر راولتلې وې او دی چېرته مونځ کړی دی خلک چې ماسخوتن دا جومات ته ځي نو دوی کور ته راشي خو چې تشه پسې ټول ورځ ګرځي دی وایم ګوره مهربزونه دا بچي سړي چې کوم دي که نه دوی ته چې کومه د خیر خبره کوي نو په دوی بیا بده لګي او ځینې زامن خو د موږ پلاران دي چې خبره ورته سخته وکړي نو ځان وړي زه خو چې خبره کوم تاسې راویښ شي چې یا لکه پیدا جی نه دا روژه ته په دې خوبونو لنډې دا خو د پاسه مازدیګر شو او ته به بېغم ودې د خدای بې انصافه چې ته خدای پاک ته مخ کا مونځ وکړه اودس وکړه جومات ته څه وکړم بابا ته ماته یو لار وښیه که او نه یو هر وخت نصیحتونه هر وخت به راته نصیحتونه کې یو خو دغه په نصیحتونه نه دی زارش نه کړه نو موږ درته زویه بد ویو چې مونځ اودس کوه روژه تشه په خولې ته اکوارې اچول خو نه دي که نه دا جي داسې کار به وکړم چې بازار ته به لاړ شم او ځان له به ښه مضبوط ډول والم او چې کله جومات ته ځم که نه نو هغه به زه ډنګوم نو تا ته به بیا پته لګي چې زما زوی مانځله لاړو خیال خو دوی که نور ته یاره وایم ما مهربزونه اوسني زامنو ته خبره نشي کولی د مرچو په سټه ناست دي یا پروردګار علمه دا روژه په خیر خیریت تېره کړي پوه شوې روژه غریبه بدنام ښه دا دې چل دی چې زه به لاړ شم لکه سبزي به راوړم خوښه یې ده زه سبزۍ پسې لاړم سالوګان او پیاز میاز به راوړم نو اروپا به یې دي زه به چې هغه اول خان له لږ ورشم نو راوا بلم دي السلام علیکم بچی وعلیکم سلام بخیر کاکا یاره بچی یو کیلو را لوګان راکا او یو کیلو را پیاز راکا صحیح ده احمد راځه بچی څو پیسې دا 2.5 یو 500 پکې ماته کېدا ده بیا له ګوته کې واچو دا ولې کاکا ډېر مې درکړو زه یاره خوشحاله که بچي دا پیاز او دا لوګان راته کم ښکاري کیلو خو دونه ني کیلو خو بلا شي وي روژه ده داسې چل دی چې دا زه واپس تلم دوکاندار یې تلم السلام علیکم وعلیکم سلام کاکا څنګه یا بچی وایم په دې لوګانو مې شک ته کیلو مې واغېشل دا پیاز مې کیلو واغېشل دا ته وتله چې دا څونه دي ایسه دا خو درې پاوه دي استغفر الله دا خو درې پاوه چا درکړي دي یاره دا دلته اول خان راکړي دي دا لوګان ته لګوتله دام کیلو دي ایسه دا خو نیم کیلو دي دا نه کوم خالي درکړي دي یاره بس بچی په روژې ته هم خلک نه ګوري یا د خدای بې انصافو نو په روژه کې خود ټول برابر کوې که نه په دې مې بچي هسې شک شو اوس یې ورپسې ور وړمه دا خو جامې روژه اول خانه دا خو روژه ضروره
پیاز دې راله 3 پاوه راکړي دي الوګان دې راله 1.5 کیلو راکړي دي د خدای بې انصافه ما خو تاله پوره پیسې درکړي ولې تول کم کوې کاکا تا کور ته وړي کور کې به دې پریښې وي پېښ وي او ما د لار څه برابر درکړي کنډه درو خو نه وي یا بچي زه خو په کنډه باندې نه پیږم ولې زه آرام خور یم چې زه به ته الوګان 2-3 کموم یا به ته پیاز کمم آرام خواره تاسو یې چې په توله کې مدد په پتول کې تاسو چې نو کمې راولې حضرت آرام خور نو ښکارم نور آرام خور سپینی او کتوري د خدای بې انصافو دا خو روژه ده په روژه کې دا ټول خو پوره کوې که نه ظالمانو خدای له به جواب ورکوې او که به نه ورکوې ونه مړه روژه مې دماغ رانه مخه زه رخصت را نه خبره ته کوم کاکا الوګانې راله کم راکړي ټول راله کم راکړي دي اوس چې مې ورته وایي چې ټول دې کم راکړي نو زما یې ګرېوان ته لاس راواچو ما ورله برابر ورکړي دي دا خو به دې وړي واپس به مسجد کې واچوه دا خو ورله ما برابر ورکړل دله کاکا دا خو کېنه یار کېره دا خوځه یار لکه روپۍ ګل کاکا راسه لانجې دې شروع کړي دي یا بچي خبره داسې ده چې دې ظالم نه مې الوګان یوړل پیاز مې ترې یوړل او هغې راله کم راکړل نو چې موږ ورته ووایو چې راله دې کم راکړل نو زما یې ګرېوان ته لاس راواچو دا ولې اول خان کاکا دا خو روژه ده نو څه وکړمه روژه ده هسې یې وله ورکړمه ما مزدورۍ له راوړي دي نو په دې چل دې رانه ډېر هم نه کړه ها هلکه ځه رخصه ته پکې سر نه رخصه روپۍ ګل کاکا پرېږده نه دا ظالم دی راځه دماغ مه خرابه کور ته مې یوځي واپس بس دا خو تا ماله لږ راکړي دي خیر پیدا څنګه چل دی یار کنه خیر دی خبر خو نه د څه نه ظالمه پلار سره یې خو له ډېر ظلم وکړو پس او چا هغه اول خان سبزی والا نه دی سبزی هم والا کمه ورکړې وه چې هلته ورغې وي سبزي دې کمه راکړه نو یاره وال ټکول یې م وکړل روژه په خولې وله ډېره بېعزتي وکړه د ده دا جرأت او که نه زما د پلار یې بېعزتي وکړه او د خپل پلار تپوس دې وکړه ته ځه ته ورتلی شي او ده سره به د له زه اوس وګورم د مخې مې خوښه مورې والله خېک یې پرېږدم زه زما په پلار باندې څنګه لاس اوچت کړی ده ته به زه اوس د والو چل خیم درته وایم پرېږده پلار دې راشي نو یا خدای پاکه پلار هم کور کې نشته دی دې چېرته لاړه یا لږ کار راله نو ګورو خو روژه ده یا خدای سره پلار راولې کور ته داسې کار دی که دا تمانچه واخېستله او بار یې منډه کړلې منډه کوه چې د کار راله ونه ګورې یا خدایه پاکه کله لاړم اوس په دې ساعت ستا لږ مخکې لاړ شه د خدای بې انصافې تماچه به دې ترې اخیستې وه که نه هغه دونه زور نه کوټ ما ته نه شول منډه کوه په شابه یا الله زولې کې به خیر واچې خدایه لکه تا زما په دې پلار دا لاس ولې اوچت کړی ته څوک یې لکه ته به اوس ما وپېژنې یو خو په سودا کې بېایماني کوې او بل په سپینګیرې لاس اوچتې دا ستا ښه کار دی هلکه لاس ښکته کړه لاس ښکته کړه څو سفیر دی بس تا سره به څوک وګورم ته به داسې نه پرېږدې مه کوه لکه کوه لکه پرېږده پالنه ګرانه ده مه کوه ولې لکه بېایمانه خلکو تاسو په سپینګیرې لاس اوچتوئ چپ که بچي هلکه شور مه کوه بس بچي بس چپ بس ای بچي ما خو په ډېرو زیارتونو غوښتي زویا دا روژه د ټولو دنیا ده په وړو وړو خبرو باندې به تاسو یو بلولې او تا بچي الله پاک ویلي دي ان الله مع الصابرین زه صبر کوونکو خلکو سره یم بچي صبر وکړه
داسې مه کوه چې بابا داسې خلکو بېمانو ته به نه ګورې بچې دا ظالمان دي موږ ټول ظالمان یو چې په دې روژه کې په دې خدای پاک ځان ونه بخه نو په کومه میاشت کې به ځان بخو